محترم ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب، ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈاکٹر ارمان صاحب، ډاکټر سیماب صاحب، پروفیسر اسیر منګل صاحب او د مفکورې روح روا حیات روغاني صاحب، خوږو ملګرو، دا ما خو دا کوشش چې دا ټول پوهان ناست دي نو دوی په مخ کې خبرې کول ما ته لږ دغه ښکاري، دومره دغه زموږ نشته، خو د دې ډېره مننه او بیا ډېره مننه چې دا پروګرام یې جوړ کړو. د یو ډېر دروند او خوږ انسان دپاره دا یو ډېر خوږ شخصیت دی، ډېر د مینې لایق سړی دی. رفیقي صاحب زما او د ده د ډېرې زمانې نه تعلق دی، د کلونو کلونو راسي او چې راشي نو ما سره وي، نو بیا مونږ ګرځو، بېرته زه دغه ورکوم دې دې ته ځو دې دې ته ځو دې دې ته. دا دومره ورځې دی راغلی دی، په 3 تاریخ دی راغلی دی، خو دې مختلفو ملاقاتونو ته مونږ دغه و. نننی ورځ پکې د دې کتاب وه، نو کتاب باندې خو دین اخیل صاحب دومره عجیبه خبرې وکړې او دومره زبردست هغه د هغې نه چوړ راوویستو او دومره ښکلې طریقې سره یې مونږ ته پیش کړو چې دا کتاب ما سره هم شته او خو دومره زه په هغې باندې خبرې نه شم کوی څومره چې دوی دغه سره ښکلي انداز کې پیش کړو. بیا ورپسې سیماب صاحب خو ډېر د هغې دغه وکړو، تشریح وکړه. خو دا دی چې زه به د رفیقي صاحب باره کې دغه وکړم چې رفیقي صاحب یو داسې هغه شاعر دی نو د هغه په شاعرۍ کې څه دغه نشته، خبرې نشته، عجیبه خوندوره شاعري ده، ډېره زبردسته، که د حسن و عشق خبرې دي، که د دغه د پند و نصیحت خبرې دي او که نور څه داسې مختلف د دې حالاتو مطابق د دې ماحول مطابق نو هغه په خپله شاعرۍ کې هغه ځای کړي دي. اوس یو ډېر ښه کتاب راغلی دی چې هغې کې مونږ ته روحانیت هم ملاویږي، هغې کې مونږ ته تصوف او سلوک هم ملاویږي، ساقینامه په نوم باندې. او زما دا خیال دی چې دا په پښتو ادب کې لومړنی کتاب دی ساقینامه. ساقینامه فارسی کې شته، فارسی کې په ساقینامې ډېرې دي، خو په پښتو ادب کې دا لومړنی دغه دی چې ساقینامه په نوم باندې، که زه غلطېږم نه ما ته خو دومره دغه نشته، خو زما خیال دی چې دا ساقینامه په لومړني ځل باندې ده. او په دې کې مونږ خو ته بل څه دغه به تیلو، او دې کې چې دوی کوم دا کړي دی د ارواح سره او د الله سره او د تصوف دغه او د یو ډېر لرې تللی دی، او دا دې کتو سره بني ادم هم ډېر لرې لاړ شي، د خدای هغه دغه ته ورسي. نو ډېر ښه کتاب یې لیکلی. دغه شان د ده د سراک سار کتاب دغه د شاعرۍ، دغه شان د ده د کوږک ستوري د شاعرۍ کتابو، دغه شان اوس یو بل راوتی دی سپیدي چوي. نو یعنې د دې مطلب دا دی چې افق چوي دغه باندې، نو دی ورته چوي وایي. نو دا کتاب دی، دا د ده شاعرۍ دغه دی. د ده تحقیق کتابونه چې دي نو ده اصلي دا سړی خدای پاک پیدا کړی تحقیق دپاره دی. زه خو کله ناکله د شاعري خو دا بس ټول خلک یې کوي په پاره انداز کې کوي، ښه شاعران دي زموږ په دا کې، خو دې خدای پیدا کړی دی تحقیق دپاره دی. یو دومره لوی ستړی کړی دی د په تحقیق کې شکرستان روح یو کتاب دی، یو ډېر ښه کتاب دی. په هغې کې د هغه شاعران را جمع کړي دي، پښتانه شاعران چې هغوی په فارسی کې شاعري کړې ده، پښتو کې کړې ده خو چې په فارسی کې کړې ده، دوی په اردو کې چاپ کړي، یو ډېر غټ کتاب دی هغه. نو دا یو زبردست کتاب دی. دوی پی ایچ ډي په اقبالیاتو باندې کړې ده او هغه پی ایچ ډي مقاله اوس چاپ شه افغانستان اقبال افغانستان میں اقبال شناسی، یو ډېر زبردست چې اقبال په افغانستان کې څنګه پیژندلی شوی دی او یا څنګه کار پې شوی دی یا چې دی نو هغه هلته تللی مو اقبال. نو دا ټول ده را جمع کړي دي یو ډېر عجیبه انداز کې. بیا اقبال زموږ د شاعرانو په نظر کې، بیا اقبال د افغانستان د شاعرانو په نظر کې، اقبال او بل کتاب دی اهل کلم، مختلف قسم موضوعاتو باندې. دغه شان د دې اکبرنامه یو کتاب دی، ډېر زبردست کتاب دی، هغه ډېر تحقیقي کتاب دی. فرست افغان وار باندې
په فارسی کې هغه د حمید کشمیری لیکلی او هغه زما خیال په دلته په پښتو اکیډمي کې هم دغه کلمې نسخه پرته ده. نو بیا چې دی هغه محمد شریف کندهاري رفیقي صاحب که نه کندهاري ملا محمد شریف کندهاري په پښتو کې منظومه ترجمه کړې ده. هغه کلمې نسخه دی سره وه، هغه دی وکتله، ترتیب یې وکړو، بیا د هغې زبردست د هغې تعلیقات یې لیکلي دي چې په اکبرنامه چې په فرسټ افغان وار کې کم کم خلک شامل وو، څوک وو، نو دا ټول په هغې کې بیا شاته لیکلي دي. او هغې دومره غټ کتاب دی، ډېر غټ کتاب دی چې هغه د هغې پوره د هغې کې یو تحقیقي دغه دی پکې تعلیقات دي. ورپسې ویاړلي د رفیقي صاحب یو کتاب دی ویاړلي دغه دا چې کوم هغه شخصیات چې پښتو ادب سره تعلق ساتي، شاعران دي، ادیبان دي، پوهان دي، محققین دي، د هغې د ژوند هغې لیکلی دی. څوک دی، د چا زوی دی، نیکه که دا څه حالات دغه راغلي، نیکه یې څوک دی، بیا د هغه دغه څوک دی، بیا د هغه پیدایش څه دی، د هغه ایډرس څه دی، هغه کم کم کتابونه لیکلي، د هغه کتابونو تصویرونه چې هغه کم کم لیکلي، په کوم ځای کې اوسېږي. نو دا ویاړلي تقریبا 2000 شاعران ادیبان د هغې یو انسایکلوپیډیا دی جوړه کړې ده د ویاړلي په نوم باندې چې هغه 10 جلده ده. دا خواري ډېر ګران کار دی او تحقیق ویم دی ته، لکه دی وایي چې ما نه تپوس وشي تحقیق وایي څه ته وایي. نو تحقیق خو مطلب جستجو، یو شي پسې کېدل. خو تحقیق خو بیا خپل اصول دي، هغه رسمیات دي، قواعد ضوابط دي، شهادتونه دي، دغه دي. خو دلته دا تحقیق چې دی نو هغه جستجو ده، هغه ورپسې جستجو کوي، هغه ګوري چې کم کم کتابونه دغه دي. نو دا بیا تر د رفیقي صاحب هغه په افغانستان کې چاپ شوی دی ویاړلي، ډېر زبردست ډېر معلوماتي. څنګه چې دا دریاب دی هغه دغه شان د شخصیاتو په دغه دی، رجال چې کوم موږ ورته ویل شي په عربۍ کې، نو دا د هغې. او بیا دا دریاب چې کوم دی په کوزه کې، نو دا خو تاسو ته د ناخیل صاحب د دې په هکله یو ډېر تفصیل سره خبره وکړه چې دریاب څه شی دی. واقعي چې دریاب یې په کوزه کې بند کړی دی او دا د را روان نسل لپاره، د طالب علمانو لپاره، د تحقیق د طالب علمانو لپاره یو انمول دغه تحفه ده دا دریاب. زه رفیقي صاحب دپاره دعا کوم چې الله پاک ته ډېر ژوند ورکړي چې دغه شان زموږ دپاره ښکلي ښکلي او زموږ طالب علمانو دپاره داسې علمي او تحقیقي کارونه وکړي. او بیا شکریا ادا کوم د مفکورې او د ډاکټر فخرالاسلام صاحب چې دا دومره ښکلي او د ارمان صاحب چې په دومره ښې طریقې سره دا پروګرام ارینج کو او ټول ملګري ستاسو سټوډنټان چې رالل د دې هم ډېره شکریا. الله مو ښاد او آباد لره. السلام علیکم.